په سعودي عرب کې به د انما اکاونټ ځان له څنګه جوړو په صحیح طریقې سره. وطنوالو اکثر ماته ډیر کسان کمنټ کوي یره چې زمونږ د الراجي اکاونټ نه جوړیږي. وطنوالو نو دا لازمي نه ده چې مونږ د صرف د الراجي اکاونټ جوړ کو. نور هم په سعودي عرب کې ډیر ښه بانکونه دي. عرب نېشنل بانک هم ښه بانک ته، انما بانک هم ښه بانک ته، دینه علاوه الجزیره، ریاض باغې کې هم تاسو خپل اکاونټ کریټ کولای شئ. ضروری نه ده چې مونږ د صرف په الراجي کې اکاونټ جوړ کو. نو وطنوالو په نننۍ ویډیو کې درته زه مکمل طریقه خیمه چې تاسو په سعودي عرب کې ځانه د انما اکاونټ څنګه په صحیح طریقې سره کریټ کوئ. زما یو مرګری راغلی دی، هغه ځان له د الراجي اکاونټ جوړو، ډېرې ټراینې پې کړي دي خو اکاونټ یې نه جوړېدو. نو ما ورته وی چې ضروري نه ده چې ته د الراجي اکاونټ جوړ کړې. الراجي چې کوم دی اوس ډېر زیات ریسټرکشن شروع کړی دی، نو په هغه وجه باندې د خلکو پیسې هم پساو کېږي، اکاونټ یې هم بلاک کېږي. نو ضروري نه ده. نو دلته زه د انما اکاونټ جوړوم، دا مکمل طریقه ستاسو سره هم شیر کوم. ویډیو د ځان سره سیو کړئ، ویډیو مکمل وګورئ او ځان پې پوه کړئ چې دا انما اکاونټ به تاسو ځان له څنګه په خپل موبایل کې جوړوئ. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کړو. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو د سره لایک کړئ، ویډیو د نور وطنوالو سره شیر کړئ. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کړو. دې نه علاوه وطنوالو که څوک ما سره رابطه کول غواړي زما انسټاګرام ته راشئ، زه به په خپل باندې ریپلای کوم. ښه وطنوالو موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی، ډېر ښه معلوماتي ویډیو موږ هلته کې هم شیر کوو. نو هغه چینل د سره لازم سبسکرایب کړئ. دې دپاره به تاسو د انما اپ اوپن نیو اکاونټ به کلیک کړئ. دې نه پس په دوباره بیا په اوپن نیو اکاونټ باندې کلیک کړئ. دې ځای کې به تاسو خپل د اقامې نمبر ور واچوئ او لاندې به خپل د موبایل نمبر ور واچوئ. بیا به په نیکسټ باندې کلیک کړئ. دلته کې به تاسو ته او ټي پي راشي، هغه به انټر کړئ. دې نه پس تاسو نپاس ته دا کوډ لاړ شي، وایي نپاس کولاو کړئ او په دې کې دا ویریفیکیشن کوډ انټر کړئ. دې نه پس چې تاسو انټر کړئ نو دا ویریفیکیشن نیشنل ایډریس دلته کې به تاسو هغه سټي ورکړئ په کوم سټي کې چې تاسو په سعودي عرب کې پاتې کېږئ. تاسو نه د سعودي عرب نیشنل ایډریس غواړي، دا ځان ته سټاپ کړئ. که نه پوهېږئ نو دا طریقه ته زده کړئ. ټیک ده. نیشنل ایډریس چې تاسو انټر کو بیا به دا کنفرم کړئ. دلته کې اوس تاسو نه انټر هوم لینډ ایډریس، دې ځای کې به تاسو خپل پاکستاني ایډریس اچوئ. زما دا مرګری چې دی د انډیا دی، نو زه به په دې هوم کنټري کې چې دی دته به زه انډیا ور واچوم او بیا به د ایډریس ور واچوم. د هغې نه پس به پوسټل کوډ نیکسټ کم، بیا به دا تاسو کنفرم کړئ. دې نه پس دا تاسو نه تاسو د جاب ډیټیل غواړي، یاره په کومه کمپنۍ کې تاسو نوکري کوئ. نه دا په کوم چې پرایویټ دی دغه پرایویټ ټیک دی. لاندې به سلیکټ امپلویر، په دې کې به تاسو خپل د کمپنۍ نوم ور واچوئ. ټیک ده. لاندې به اکوپیشن که تاسو ډرایور وئ یا سیلمین یا څه یئ نو هغه به پکې ور واچوئ. لاندې به جاب ټایټل کې هم سیلمین ولیکئ چې تاسو څه یې مقه پکې ولیکئ، مشکله نه ده. دې نه پس وایي ډیټ جویننګ، په کم تاریخ چې تاسو سعودي عرب ته راغلي تاسو خپل جاب جوین کړی دی نو هغه تاریخ په پکې دلته کې انټر کړئ او بیا به دا کنفرم کړئ. دلته کې ستاسو نه د آمدنۍ تپوس کوي. نو دا کم چې په نو باندې دي وطنوالو دا تاسو په نو باندې پرېږدئ. سیلري ټایپ کې به تاسو پیرول سلیکټ کړئ او خپل تنخواه چې ده هغه 2000 ولیکئ. که سیوا ولیکئ نو مشکله نه ده. بیا به سلیکټ ریزن اکاونټ کې تاسو چې کوم دی پرسنل ټرانسفر سلیکټ کړئ. که تاسو ته بل څه ښه ښکاري نو تاسو هغه هم سلیکټ کولی شئ. دې نه پس تاسو دا انټرفیس شو شي نو دا کم چې په نو دي دا تاسو په نو باندې پرېږدئ او لاندې ستاسو نه ایجوکیشن غواړي نو چې ستاسو تعلیم څومره وي هغه پکې تاسو انټر کړئ. بیا به دا نیکسټ کوئ. دې نه پس په تاسو ته دا اپشن کولاو شي، دا تاسو سکپ کړئ. دې ځای کې به وطنوالو تاسو خپل یوزر نیم جوړ کړئ، خپل نوم به ولیکئ، هغې سره به یو چې کوم دی انسه ولیکئ، یو به ورسره سپیشل ورډ ولیکئ. دې نه پس بیا لاندې ستاسو نه ایمیل اکاونټ غواړي، ایمیل اکاونټ به پکې خپل انټر کړئ او بیا به دا نیکسټ کړئ. دغې نه پس په تاسو ته دا انټرفیس کولاو شي. دلته کې وایي تاسو خپل پاسورډ جوړ کړئ. پاسورډ به جوړ کړئ، ښه مزیدار پاسورډ به جوړ کړئ چې تاسو نه بیا هیر نه وي. ښه اکثر بیا ستاسو نه پاسورډ هیریږي. هغې نه به سکرین شاټ والی او ځان سره به سیو کېدی چې بیا تاسو ته یادي. پاسورډ داسې جوړ کړئ چې په هغې کې غټ کرکټر ومي، انسې پکې وي، سپیشل کرکټر پکې وي. ټیک ته. پاسورډ زه تاسو ته د دې هلک نشم شو کولی ځکه د هغه پرایویسي د هغه اکاونټ خلک داسې پکې چې بیا د چا خلکو د اکاونټ د هیک کېدو کوشش کوي. ټیک ته. نو دا دغه طریقه وه. دې نه پس چې کوم دی ستاسو اکاونټ به جوړ شي بیا به چې کوم دی 24 هاورز پس تاسو خپل اکاونټ لاګ ان کوئ ود او ټي پي او د هغې نه پس به پکې بیا تاسو خپل لاک هر څه سیټ کولی شئ. ډېره مننه، امید لرم چې تاسو به پوه شوي. که بیا هم صحیح نو په کمنټ کې تپوس کولی شئ.